سلامونه ملګرو، تاسې به هم د حیواناتو سره مینه کوئ او ویې به چې په موږ باندې څاروي او کورني څاروي ګران دي. خو که دا مینه هم په دې ویډیو کې چې څوک مینه کوي دا مینه مو لیدله نو ستاسې به خپله مینه د یاده وځي. راځئ دا حال وګورئ. غوا سره یې مینه شروع کړې ده، سار کې را پاڅولو، بس بیخي تشناب ته مو ورسره ننوځي. سپو او پیشوګانو بسې مینه یي، دا مینه وګوره. خپل همزولي سره او خپل وجود مطابق حیوان سره یې مینه شروع کړې، غاښونه یې ورته برس کړل. واه واه، ګوخانه کې بوس نه ورکوي غوجل کې، دغلته یې ځان سره میز یې ورته کېښودل. ګیا ووه، خو ډېر پازاب هم دی ورسره. دا وګوره، دغه خوراک یې ټول چپه کړ. واکینګ ته ووته، چکر ته قدم وهل. دلته هم ورپسې راغله. هر څه یې پې خراب کړل، خو بس شوق دی که نه، نو شوق خو قیمت وی نه لري. ځه ننوځه. میوې او سبزي وګوره. والله ښه خوشبخته غوا خو ده. نوش جان نوش جان. هر څه پې خراب کړل. ظالمه کوم 20 رقم میوې دې ورته ایښي دي. کیلې به یې مو ورته سپینې کړې وې. بیا یې زړه مات شو، روان شو. رسامي مو ورته وخوړله. ولا منم یې، منم یې یاره. بس نه پرېږدي. عینکو ته یې ګوره. هسې مینه ورسره کوي. ویډیو مې خوښه شوې وي در سره یې لایک کوئ.